الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو قدرمندو درنو معززو ورونو او خويندو، یوې خو پوښتنه کړې ده چې د نارینه‌و او د زنانه‌و په لباس اچولو کې کم شان ډیر لازمي دي، په کومو شانو کې باید احتیاط وشي. محترم خور، یقینا ډیره ضروري پوښتنه مو کړې ده او ډیرې باریکې خبرې ته مو اشاره پکښې کړې ده. الله رب العزت دې زموږ او ستاسې ټول ورونه او خویندې په عزت کې ولري. الله دې نیکې لارې ته سم کړي. په لباس کې یعنی په جامو کې که نارینه وي که زنانه، درې شیان حرام دي. درې شیان حرام دي. اول، د سړیو لپاره د ښځو جامې او د ښځو لپاره د سړیو په څیر د سړیو په رقم به لباس اچول، دا په شریعت کې حرام کار دی. په الزواجر اول جلد کې راځي چې الکبیرة التاسعه، بله نهمه لویه کبیره ګناه، تشبه الرجال بالنساء فيما يتخصص به عرفا غالبا من لباس. داسې جامې چې په عرف کې هغه جامه تر زنانو خاص سي، د زنانو په څیر جامه نارینه واغوندي، یا دا چې کومه جامه کم لباس د نارینه سره خاص وي په عرف کې نارینه اغوندي، هغسې جامه زنانه خپل ځان ته جوړه کړي. داسې تشبه یو د بل سره کول، یو د بل په څیر جامې اغوستل، هغه حرام دي. الزواجر اول جلد صفحه 155. دویم، په جامه یا لباس کې که نارینه وي که زنانه وي، د فاسقانو، د فاجرانو، د بدکارو خلکو سره مشابهت کول. چې کله نارینه یو فاسق شخص وویني چې هغه څنګه جامه اغوستی ده، څنګه لباس یې اغوستی دی، هغه مسلمان د هغه فاسق رقم لباس ځان ته جوړ کړي. او یا بعضې زنانه چې کمې فساقې زنانه وویني، بدکاره زنانه وویني چې هغې غیر شرعي جامه لباس ځان ته جوړ کړی وي، هغه زنانه هغه ښځه د هغې فاسقې ښځې رقم جامه خپل ځان ته جوړه کړي، دا د هغې سره مشابهت شو، دا هم په شریعت کې حرامه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تشبه بقوم فهو منهم. امام ملا علی القاری الحنفی رحمه الله په مرقات کې د دې حدیث شریف وروسته وایي: ای من شبه نفسه بالکفار، څوک چې په خپله جامه یا په نورو کارونو کې د کفارو سره مشابهت وکړي، مثلا فی اللباس و غیره، په جامه کې د کفارو سره مشابهت، یا د کفارو سره، او بالفساق والفجار، یا دا چې په جامه په لباس د اغوستلو په شانو کې د فاسقانو، د فاجرانو، د بدکارونو والاو سره مشابهت کول. مرقات المفاتح شرح مشکات المصابیح اول جلد صفحه 4 جلد صفحه 301. نو دغه مشابهت چې مونږ یې وضاحت وکړ، دا هم حرام دی. دریم حرام، د فخر او یا تکبر او یا لویی د دې دپاره لباس اچول، یا داسې لباس اغوستل چې دی په دې لباس باندې د دې جامې په وجه که دی نارینه وي که زنانه،
پر نورو ما تحتو باندې پر داسې کسانو باندې چې هغه په وس و قدرت کې تر ده کمزوري وي یا دغسې جامه نه لري دی په دې خپله جامه باندې فخر کوي تکبر کوي د دې دپاره دا لباس اغوندي دا هم حرام کار دی په مسلم شریف کې دا حدیث راځي په بخاري شریف کې راځي چې دې محدثینو بابونه لګولي دي په دې باندې چې داسې جامې چې د هغې حرمت د تبخر دپاره راغلی دی چې د فخر یا تکبر لپاره لباس اچول تفسیرات کې حرام دي دغه درې شان دې ته تاسې اوس خپله وګورئ د سره څخه تر پښو پورې که زنانه یاست که نارینه یاست خپلو جامو خپل لباس ته وګورئ چې ستاسې په لباس کې ستاسې په جامه کې تاسې د دغو درو شیانو خیال ساتلی دی که نه که ستاسې په جامه کې د دغه درې حرامو څخه یو موجود وي الله رب العزت به ستاسو عبادات نه قبلوي او الله رب العزت به ستاسې دعاوې نه قبلوي الله رب العزت به ستاسې څخه ناراضه وي او د هغه رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به درنه ناراضه خفه وي ځکه خوشحالي د الله رب العزت رضا د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم رضا په سنت جامه کې ده داسې لباس کې ده چې هغه پر سنتو باندې پر شریعت باندې برابر وي د اسلام جامه وي نو معززو خپل لباس ته خپل ځان ته خپلو جامو ته خپل د اغوستلو شیانو ته فکر وکړئ الله تعالی دې موږ او تاسې ته توفیق نصیب کړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر سنت عملی کو او پر شریعت باندې خپل ځان برابر کو دا به زموږ لپاره د دارینو کامیابي وي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته